د کندز په یوه جومات کې د لمانځه پر مهال چاودنه شوې ده. ځینو خلکو په برید کې د مرګ ژوبلې شمېر ځکه لوړ ښودلی چې چاودنه د جمعې د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ په یوه جومات کې د لمانځه پر مهال چاودنه شوې ده. د مرګ ژوبلې کره شمېر لا نه دی معلوم، خو د دغه وزارت ویان نافي ټکور BBC پښتو ته وویل د کندز د امام صاحب ولسوالۍ په یوه جومات کې د لمانځه پر مهال چاودنه شوې چې له امله یې زموږ 7 هیوادوال زخمیان او یو هم شهید دی. خو ځینو ځایي خلکو په برید کې د مرګ ژوبلې شمېر ځکه لوړ ښودلی چې چاودنه د الف بیردي سیمې په جومات کې د جمعې لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه برید په سختو ټکو غندلی دی. په خبرپاڼه کې ویلي دا بشري ضد جنایت زه له خپل ګران هیواد او خلکو سره ښکاره دښمني ګڼم. تر اوسه د دې پیښې څرنګوالی نه دی معلوم او مسؤلیت یې هم چا نه دی منلی. دا یادولو ده چې شاوخوا 2 میاشتې مخکې د غویي پر 2مه نیټه هم د افغانستان د دغه شمالي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په یو بل جومات کې هم مرګونې چاودنه شوې وه. د طالبانو مسؤلانو په هغه چاودنه کې د ماشومانو په ګډون د 33 کسانو د وژل کېدو او د 43 نورو د ژوبلېدو خبره کړې وه، خو ځینو سرچینو بیا د پیښې د قربانیانو شمېر تر 80 لوړ ښودلی وه. د کندز د عامې روغتیا مسؤلانو BBC ته ویلي وو چې چاودنه د صوفي طریقه د لارویانو په جومات کې رامنځته شوه چې عبادت کوونکي پکې تر لمانځه وروسته د ذکر لپاره سره راټول شوي وو. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په دې اړه خپل نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.